دا ویډیو سپیشلی د هغه کسانو دپاره ده کم کسان چې په ویزټ باندې بحرین ته راغلي دي د یو کال په ویزټ باندې او هغوی ته کم د 3 میاشتو سټیم چې لګېدلی او هغه سټیم ختم شي کم هغه 3 میاشتې چې هغه ختم شي او دی وایي چې زه نورم سټې کوم په بحرین کې زه به ځان ته دا 3 میاشتې نورې څنګه لګوم نو زه نن په خپله روان یم زم ځان ته دغه 3 میاشتې لګوم چې په کومه طریقه به یې لګوم ویډیو را سره اخرې پورې وګورئ انشاءالله زه به تاسو سټپ بای سټپ کوی کومه چې په کومه طریقه باندې به زه ځان ته ویزټ لګوم د ټولو نه مخکې به تاسو یو ایجنټ سره خبره وکړئ چې هر ایجنټ یې که ایجنټ درته نه میلاویږي نو ډایرکټ جسر ته تاسو لاړ شئ جسر کوم ځای دی اوس زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم جسر ته به تاسو لاړ شئ نو زه په خپله اوس ما ایجنټ سره خبره کړې ده ایجنټ ما پسې راغی زه رالم هغه زه ګاډي ته وختم یوازې زه نه 3-4 کسان نور هم نو دا به تاسو ډایرکټ وځي جسر ته جسر هغه ځای دی کم چې د بحرین او د سعودي عربیا بارډر دی کم پول چې ورته موږ ویو که نه نو تاسو به هغه پول ته لاړ شئ کله چې پول ته هغه سره لاړ شئ نو د هغه ځای نه به بیا تاسو یو ځای دی د بحرین او د سعودي عربیا منځ دی دا تاسو ته چې کومه ایریا ښکاري دا نیم د سعودیا سره دی نیم د بحرین سره دی یو سایډ ته د سعودیا امیګریشن ناست دی بل سایډ ته د بحرین امیګریشن ناست دی په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم هم تاسو به وګورئ اوس دا ځای چې دی دا پارک دی دې پارک ته به تاسو راولي دلته به تاسو انتظار کوئ خو دا یو شی به ګینئ چې غټ انتظار دی کم از کم 4 غنټې 5 غنټې 8 غنټې هم شي 2 غنټې هم شي 3 غنټې هم کسان یې خپله خبره کوي که نه د دې ځای نه به تاسو هغه ایجنټ چې دی هغه به تاسو یو عربي ته په حواله کړي نو چې کله تاسو هغه عربي ته په حواله کړي نو هغه به هلته هغه خبره کړي تاسو به هغه سره ګاډي ته وخیږئ هغه ځای پکې ما نه دی راغستی په دې وجه باندې مې نه دی راغستی چې دغه دی ممنوع دی هغه ټایم کې ریکارډینګ نشي کولی که نه تا ته مخکې نه وایي چې خپل موبایل اف وساته نو دا مخامخ چې کوم بورډ ښکاري په دې باندې باقاعده د سعودي عربیا او د دغه نشان ورکړی دی نو تاسو نه به 45 دینار والي څومره 45 دینار به درنه والي تاسو به یو عربي سره ګاډي ته وخیږئ نو چې کله تاسو هغه سره ګاډي ته وخیږئ نو تاسو به ان اوټ وکړئ ان اوټ مطلب تاسو به ډایرکټ لاړ شئ امیګریشن ته د بحرین کم بحرین امیګریشن سعودي عربیا امیګریشن دی دا مخامخ چې تاسو ته ښکاري دا د سعودي عربیا امیګریشن دی دې ته چې کله تاسو ورخیږئ دا به تاسو کراس کوئ کراس چې کوئ نو تاسو به لږ مزل وکئ سعودي سایډ ته به لاړ شئ سعودي سایډ ته چې کله تاسو لاړ شئ بیا ته یو یوټرن دی نو هغه یوټرن کې بیا بیرته تاسو واپس راوړي ستاسو هغه سکینینګ وشي نو بیا به تاسو ته د هغې نه بعد میسیج راشي نو په هغه میسیج کې به تاسو ته بیا وړوکې غوندې سی پی آر را میسیج کړی نو د هغې 3 میاشتې به تاسو له راوړي ډېره ایزي او اسانه طریقې دی په خپله هم تللی شئ په خپله هم کولی شئ د ایجنټ نه علاوه د ویډیو